طالبان وایي په وردګو کې د عملیاتي قوې 19 ټانګونه ویجاړ او 100 عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې طالبانو عملیاتي قوې باندې بریدونه کړي چې په وینا یې عسکرو ته یې درانه تلفات اړولي دي. ځایي اوسېدونکي وایي دولت په جلریز کې د علیپور پر ضد او د هغه پر نوم پیل کړي عملیات تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو کې روان دي چې عامو خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په عین حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپله رسمي ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې یاده ولسوالۍ کې هغه عملیاتي قوې چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ملکي خلکو د کورونو په نړولو او مالونو لوټولو بوخته وه سخته وځپل شوه. د مجاهد په وینا قوت د بریدونو په ترڅ کې له 100 ډیر عسکر مړه او ژوبل شول او 19 ټانګونه یې له منځه ولاړل. نوموړی زیاتوي په نښتو کې 15 تنه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. یوې ځایي سرچینې پرون رسنیو ته وویل چې د تیرو څو ورځو په موده کې د یادې قوې لخوا په هاوان بریدونو او توپونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 30 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. سرچینې زیاته کړي ډیری ټپیان لا هم په کورونو کې دي او د دولتي عسکرو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل زخمیان روغتونونو ته انتقال کړي. د توپونو دغه مرمۍ د جلریز ولسوالۍ اړوند خانګل، مامکي، ضیاولات او نورو کلیو او شاوخوا سیمو کې لګېدلې دي.